د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ. دا د اصفهان اوسیدونکی و. اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده د هغې اوسیدونکی و او د یو غټ جاگیردار د یو مالدار سړي زوی و. جیداد هم ډېر او پلار مذهبي سړی هم و. اصل کې پلار چې ونه مجوسي و. مجوسي هغه چاته ویلی شي چې د اور عبادت کوي. اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي، بس د هغه نګراني دی چې اور چېرته مړ نه شي نو د قیامته پورې هغوی د خپل اور بلی هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي. نو د ده پلار مجوسي و په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه، د دوی چې کومه عبادت خانه وه د هغې مشر د ده پلار و. هغې اور نګراني به د ده پلار کوله، دومره پکې مخکې و. بهر جاگیردار سړی پلار و. نو دوی به دی به پټیو جیداد و هغې ته به تو راته د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه. په دغې وخت کې حق دین چې و صحیح دین هغه دین عیسوي و، عیسایت و، د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین و. په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جیداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه وه د عیسایانو، هغوی به پکې عبادت کوو. نو دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو. بس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې. نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم، زه خو د اور عبادت کوم. هغې ورته ویل د اور عبادت ولې کوې، د الله عبادت ولې نه کوې؟ د دې اور دې دومره موده بندګي وکړه، دومره وخت عبادت وکړو، زه ته دې اور ته خو لاس دن نه کړه چې سیزي دي او که سیزي دي نه. ډېر وخت یې ورسره دوستانه پاتې شو. پکار ده چې تا خو ونه سیزي که نه، ټول عمر دې عبادت وکړو، اوس دې اور ته خو لاس دن نه کوي. نه دا خو سیزل کوي، نو هسې یو عبادت کوي، سوزي دی او عبادت هم کوي. نو عبادت د چا وکړم؟ د یو الله بندګي وکړم. بهرحال د هغې دا خبرې د ده زړه ته پرېوتې. نو ده عیسایت قبول کړو. نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه درته وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادت خانې ته به ننوته او هلته کې به عبادت کو. پلار یې پرې خبر شو. چې پلار یې پرې خبر شو نو دی ډېر زیات ووخو. سلمان فارسي رضی الله عنه ډېر زیات ووخو. ته ما ته هم نه ګورې، زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو. ډېر زیات یې ووخو، حتی تر دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو چې وی تړو. بهرحال د هغې عبادت خانې والو ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي، پس طریقه ورته خبر ولېږو. خو ستاسو مین مرکز، ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی؟ زموږ غټ مرکز په شام کې دی. وی کو چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه ورسره لاړ شم، ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي. هغې ورته ویل ټیک ده. بیا څه عیسایانو شام ته تلل، ده ته یې سوال جواب راولېږل چې مونږ ځو که ته راسره ملګری کېږي روان شه. نو سلمان فارسي رضی الله تعالی هغه زنځیران مات کړو. په هره طریقه چې ځان یې کوله وکړو، هغې قافلې ته ځان ورسو او لاړ شام ته ځان ورسو. شام ته وتښتېدو. چې شام ته ورسېد هلته یې تپوس وکړو په تاسو کې غټ پادري دلته کم یو دی؟ د عیسایانو چې کوم غټ عالم دی هغه دلته کم یو دی؟ چا ورته یو تن وښود دا دی چې هلته لاړ ډېر ضعیفه پادري و. ده د هغه خدمت شروع کړه، خپله ټوله کیسه ورته وکړه چې پلار مې ډېر مالداره سړی دی او زه د یو مالداره سړي زوی یم، خو پلار مې مجوسي دی او زه یې په دغې باندې مجبوره کړی کړم، زه د کور نه راتښتېدلی یم او ما عیسایت قبول کړی دی. هغه ورته ویل ټیک ده، زما سره به ده به د هغه خدمت کوو، زده کړه به یې ترې کوله. هغه پادري ډېر ښه سړی و، ښه سړی و، نیک سړی و. ده د هغه خدمت کو خو بوډا و. نو چې کله د هغه د مرګ وخت را نږدې شو، د ځنکدن ټایم و، بیمار شو، نو ده ورته ویل ته خو مرې مړ کېږې او زه خو مسافر یم، وطن ته واپس تللی نه شم، چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم، ما ته خو هم څه لار وښیه که نه. نو دغې فادري ورته بیا بل فادري وښو، وایي په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو فادري دی او ډېر نیک سړی دی، ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم. بهرحال دغه پادري مړ شو، دوی دفن کو. چې دفن کو سلمان فارسي رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته روان شو، لاړو هغې بل فادري ته ورسېد. هغه ته یې خپله کیسه وکړه چې تا له پلانکي فادري رالېږلی یم، هغه مړ دی، خو هغه راته چې د خواله به لاړ شي. هغه ورته وایي ټیک ده. ده د هغه خدمت شروع کړو، د هغه نه یې زده کړه شروع کړه، خو دا دویم فادري چې و که نه دا ښه سړی نه و. سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي دی ټیک سړی نه و، هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک راښکلی و، خو یې نورو ډېر دنیادار سړی و، پیسې به یې د خلکو نه اخیستلې، په څه طریقه یې جمعواري کوله. ما د ده خدمت کو، دی هم بوډا و،
وی دې عالم په مړ کېدو شو نو ما ورته چې ته خو مرې خو زه به چېرته ځم ده راته درېیم تن یاد کو چې زه مړ شم هلته به لاړ شي بهرحال دی مړ شو چې دی مړ شو هغې ځای نه روان شوم هغې درېیم پادري له ورسېدم هغه هم ضعیفه سړی و دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی چې هغه مړ کېده هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم هغه راته یوه خبره وکړه هغه راته وي چې زما نه وروسته ته د هېچا خواله مه ځه ځکه زمونږ عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی اوس پکې خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ویستلې دي اوس داسې یو سړی نشته دی چې زه تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه ته د هېچا خواله مه ځه خو زه دا وخت داسې اینمه که نه چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټیم دی موږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او موږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی نو ته د هېچا خواله مه ځه د آخرې زمانې د پیغمبر تعالی شروع که زمانه پس سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایلی هغه ته زه پیژنم څنګه دغه پادري ورته وایي تا ته زه 15 علامات ښیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي کمې وي یو دا چې د آخرې زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شګله نظمه کوي تش بیابان به وي شګې به وي شینکې به پکې نه وي یو دا علامت دی وی دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي کجورې به پکې زیات وي وی درېیم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه خوري به یې نه او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به هم او پنځم علامت دا دی چې شاته د ولو په منځ کې به مهر نبوت وي دا پنځم علامت دی دا 15 خبرې چې دی پکې وموندلې که نه دا د آخرې زمانې پیغمبر دی سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي وایي دغه پادري مفات شو مونږ دفن کو او زه دغه د خوا نه رووتم او ځان له مې څه ګډې بيزي واغستې تجارت مې شروع کو چې دا تجارت به کوم او دا ګډې بيزي به سرومه دا شپانه خو ګرځي په هر علاقې ته دی رسېدلی که نه نو ګرځم او د خلکو نه به معلومات کوم د آخرې زمانې پیغمبر پسې به ګرځم ګډې بيزي مې واغستې ځان له مې تجارت هم کو هغه مې سرولې هم نو خوش کو په بیابانونو باندې به ګرځېدم یو قافله را سره میلو شوله د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ ما ته وی چې موږ د مکې یو ما وی چې یاره داسې دې زمانه کې به تاسو خبر شوي نه یې چې چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي یا هغوی راته وایي چې هغه زموږ په علاقه کې دی که نه زموږ د علاقې سره د پیغمبرۍ دعوه خو کړي یو هلک راوتی دی ما ورته وایي چې ستاسو په علاقه کې موجود دی وی چې او ما چې ستاسو علاقه څنګه علاقه ده چې یاره زموږ علاقه خو تشې شګې دي نو تشې شګې دي شینکي پکې نشته ما وایي چې زه اول علامت خو مې وموندو اول علامت مې وموندو بیا مې ورته وایي چې دا پیغمبر څنګه سړی دی د هغه متعلق چې څه خبرې وکړې نو زما په زړه کې لږ نور هم رغبت پیدا شو ما ورته وایي چې یاره تاسو ما خپل کلي ته ځان سره بو نه ځئ دې راته وایي چې ولې نه چې کله موږ واپس ځو تا سره لاړ شه که نه ما ورته وایي چې ټیک ده بهرحال دې کافرې چې کله واپسي کوله ما ته وایي چې موږ خو ځکو را سره ځي ما وایي چې زر سره ځم دوی سره مې واپسي وکړه روان شوم وی دغه کسان ډېر ظالمانو ختل دغه قافلې والا زما سره چې کومې ګډې بيزې وي په لاره یې درنه هغه په زور واغستې هغه رانه هر څه واغستل او زه یې پرې نه ښودلم زه یې ونیولم او هلته کې منډایي ته بوستم په هغه وخت کې به دا وینځه غلامان خرڅېدلو منډایي ته بوستم د تجارت قافله وه وی هلته کې وویل چې دا زموږ غلام دی موږ یې خرڅو ما ډېرې چغې ووهلې چې زه غلام نه یم آزاد سړی یم آزاد سړی یم وی چا منله او روغه قافله وه د هغې خبره خلکو اورېده زما هغه چا نه اورېدله په منډایي کې خرڅ کړم غلام یې رانه جوړ کړ سامان یې رانه مو اخېستو غلام یې رانه هم جوړ کړو خرڅ یې کړم وی چې خرڅ یې کړم ډېر زیات مې وچړل ډېر زیات مې وچړل ما وی چې الله د بادشاهۍ ژوند مې پرېښودو د ملکۍ او د نوابۍ ژوند مې پرېښودو د پلار خو مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه او زه راوتې دې دپاره وم چې د آخر پیغمبر ته ځان ورسم دین حق قبول کړمه نه خو زه غلام شم زه خو اوس د آخرې زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کړي نو ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو چې غلام به وتښتېده نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو وجې به بیا چې کوم ځای به چالان دی کوي وایي وجې دا تښتېدلی دی زما غلام دی
نو تختیدې خو هم نشم ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو. ډېر زیات مې جړل الله ته. به هر حال دی که چا چې اغوستی هغه په بل خرڅ کړم هغه په بل خرڅ کړم څه ډېر ځایونه خرڅ شوم تقریبا څه 25 ځایه خرڅ شوم. په آخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینې منورې یهودي و. هغه واغستم چې هغه واغستم هغه روان کړی وم بوستم هغې علاقې ته ورسولم چې کجورې پکې ډېرې وي. ما ورته وایي چې دا کومه علاقه وي چې دا یثرب دی یثرب وي کجورې پکې ډېرې وي. نو زه خوشحاله شوم ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای بدای کو ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده. ښه علماو لیکلي دي چې کله حج له لاړ شو عمرې له لاړ شو بیا مدینې منورې ته ځې که نه نو په بس کې چې ناست که نه او کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینې منورې حدود شروع کېدو والا دي د دغې ځای نه به ته درود شریف شروع کړي. چې کله د مدینې منورې د کجورو باغات تا ولیدل که نه الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي. چې کله د مکې نه ځئ مدینې منورې ته نو چې کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو ونې شروع شوې د دغې ځای نه څه شروع کا درود شریف په شروع کوي. دا علماو لیکلي صحیح طریقه ده. د دغې ځای نه به درود شریف شروع کوي د دغې ځای نه بیا د مدینې حدود شروع کېږي ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډېره ده. نو ما وایي چې کېدی شي هغه هجرت چې به کوي هغه به دا ځای وي. به هر حال د یهودي سره ومه او هغه له مې به زمینداره کوله او دا یهودي را باندې ډېر زیات مین وي. ما به له ډېر په اخلاص کار کو نه را باندې مین هم ډېر زیات و. وی لګیا وم په پټو کې مې د هغه کار کو په کجورو کې کار مې ونه کو په دې کې ناڅاپي چغې شو شور شو په مدینه منوره کې. وی زه لږ ودرېدم چې دا شور د څه شي دی. وی تپوس مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوتې دا شور او دا غوغا سره جوړه شوه. وی چې د آخرې زمانې هغه پیغمبر چې و که نه هغه د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو. پیغمبر د مکې نه مدینې ته راغی. وی ما وی چې ځه الله تبارک وتعالی هغه دویم علامت هم پوره کړو دویم هم پوره کړو. وی نه راغلم خپل مالک لره. مالک ته مې وي چې ما له لږې کجورې نه راکوي غلام دی که نه ما ته چې ما له لږې کجورې نه راکوي زه له دغې سړي خوا له ځمه ځان سره به لږې کجورې ووسمه. هغه راته وایي چې ولې نه کجورې والتې که نه د ځان سره مې کجورې واغستې. وامې غستې لاړم د دغې پیغمبر خوا له چې ورسېدم ما ورته کجورې مخې ته کېښودې. ما ورته وایي چې زه سلمان فارسي یم د فارس اوسېدونکی یم خو دلته غلام یم. ما ته وایي چې دا کجورې د څه دي. ما ورته وایي چې دا مې تاسو له صدقه راوړې ده. نبي علیه السلام رانه واغستې قبول یې کړې. ملګرو ته وایي چې هلکه وخورئ تاسو وخورئ. ما ورته وایي چې تاسو وایي چې سلمانه موږ پیغمبران صدقه نه خورو موږ پیغمبران صدقه او دریم علامت خو پوره شو موږ پیغمبران صدقه نه خورو. وی رالم بیا د مالک خواله څه ورځې پس مې ورته وایي چې ما له لږې کجورې نه راکړه زه هلته ورځم. چې واله که نه بیا مې کجورې واغستې چې واغستې بیا د دغې پیغمبر خواله ورغلم. ما ورته کجورې کېښودې چې سلمانه څه دي. ما ورته وایي چې کجورې مې راوړي دي خو دا تاسو قبول کوئ. نو ما ته وایي چې د څه کجورې دي. ما وایي چې دا مې هسې هدیه راوړي تاسو لره. نبي علیه السلام ته په خپله اول واغسته وخوړه بیا ملګرو ته وایي چې هلکه وخورئ. هدیه یې وخوړه هم او په ملګرو هم تقسیم کړه. ما وایي چې زه څلورم علامت هم پوره شو. اوس یو علامت پاتې دی چې مهر نبوت دی. د نبي علیه السلام سره داسې کېناستم نو بیا پاڅېدم. د نبي علیه السلام د ملګرو سره په خبرو اترو شو نو زه پاڅېدم. د نبي علیه السلام شا طرف ته به بار بار تلم چې اوس مهر نبوت وینم که نه آخري علامت پاتې چې دا وینم. بار بار به د نبي علیه السلام شا ته تلم خو ویلی خو مې نه شو چې د الله پاکه پیغمبره دا صادر ښکته کړه چې زه دې دا ولي مبارک وینم. ویلی خو مې نه شو. ما وایي چې زه دا صادر به چېرته داسې وکشېږي زه به یې وینم. نبي علیه السلام را باندې پوه شو چې سلمان فارسي څه لیدل غواړي. سلمان فارسي څه لیدل غواړي. نبي علیه السلام داسې د ځان نه صادر ته وکړی کمیس نه و. نبي علیه السلام دا صادر داسې ښکته وکشو چې وکشو. مهر نبوت مې د ولو په منځ کې ولیدو چې د کوترې د اګۍ په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلي شوي پو. چې دا مې څنګه ولیدل ورمنډه مې کړه خوله مې پې کېښوده او په چغو چغو نبي علیه السلام ته په جلا شوم چې د الله پاکه پیغمبر ما هم دا لیدل غوښتل دا مې لیدل غوښتل. د نبي علیه السلام له رالمه په جلا ورته شوم. ما ته چې کلمه راته ووایه. د کلمه یې راته وویلله. ما ته چې سلمانه دلته راځئ ما چې د الله پاکه پیغمبره نشم راتلی زه خو پردی غلام یم زه به ستا خواله څنګه راسم زه خو راوتی په تا پسې وم خو غلام شوی یم څه وکړم. نبي علیه السلام راته وویل چې سلمانه
د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه، عقد کتابت سره وکړه، مکاتب دي تا جوړ کی او ته زبل دومره پیسې درکمه ما آزاد کا، دا عقد سره وکړه. امام چې ټیک ده اعلان خپل مولا ته نوي چې ما آزاد کا زبر درله پیسې درکمه. نو چې سره څوک یو شی نه خرڅي کنه نو د سیریټي و چې څوک یې نه کنه داسې کنه زمانه مولا ډیر رضا یا غره سلمان دومره بسره راوړي دومره وا سره راوړي او په پلان کې باغ پټی کې رااله د کجورو یو باغ ولګوا او چې کله هغه کجورو دانې شروع کړل بیا به خبرې کو بیا به څه کو امام چې زما ارمان نه پوره کیږي، زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرف راوړم او بل دار چې کجوره دانه نسی ته کجوره نه لکه او غټیږي او بیا دانې نسی پاغه کو کولو نه لګي کجوره نه لکه کنه بیا چې هغه دانې ترسه نسو کال پکې لګي. امام چې دارمان زمانه پوره کیږي ایران نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره استرګونه می وخت روان شي مې الله پاک پیغمبران نکیږي. ما ته چې ولی ما ته چې قرآن هغه دومره سره غواړي نو زما سره کم دي زه غلام یم او دویم هغه چې کجور باغ را لولګو چې دانی ونیسي بیا به آزاد وما نو دا کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې سلمان دا خبر سره پخه کا تا ور سره سکا پخه کا الله پاک پیغمبر سره کوم دي بس تو سره خبر وکړه حق سره وکړه به سره پوره کا سید زلالم امام الله ته چې دا حق درته منظور دی درته څه دی به زمون منظور دی چې سید هغه په خندا شي سید چې تماله باغ لګای بیا کجوري کې بیا ورسته ګورو صحیح شو به مې سره وکړه ورځ لګي غونته تیر نه وي چې نبی رسول الله سلام را پسې سوال جواب کوي سلمانی فارسی ته زما خواله راشي اذا نبی رسول الله سلام خواله را لمه نبی رسول الله سلام را سره راکړو چې سلمان د سره والا د سره والا الله قربان شم د خپل محبوب نه سره سوک چاله ورکی په کیلوګانو سره سوک چاله ورکی نبی رسول الله سلام ته د یو تن اسلام دومره خو دومره خو د یو مسلمان آزادېدل ورته دومره خو وی سلمان والا د سره دا الله پاک پیغمبر هغه چې کوم سره یادې دا خلک دي دا خو نه پوره کیږي سلمان دا وسه ته دا وته کنه دا خورته اوتله چې سره می وړو مولا لا می وړو مولا تمه چې دا سره اوتله چې هغه اوتل چې څومره هغه ولې دومره اوختل هغه سره ولګ ما چې وړو ولګ خو چې څومره هغه ولې دومره اوختل دا د نبی اسلام سوا معجزه و د نبی اسلام خیو سره خوش وس کجوري بس کیږي نبی علیہ السلام کجورو د کار ټیم راغی نبی علیہ السلام راته چې سلمان ته چې زمکه برابر کی بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درلو وکړو کجوري پکې درلا ما چې زمکه برابر کا نبی علیہ السلام لعلم د الله پاک پیغمبر زمکه می تیار کړی د کجوري پکې کړل غواړي نبی علیہ السلام مرګره شو صحابه کرام ور سره دي لاس په سوک نه ورړه کجوري ز په خپل کرم نبی علیہ السلام تمام کجوري په خپل لاس نه حل کړی الله په خپل لاس مبارک باندې نبی رسول الله باغ ولګو کجوري نال کړي چې کجوري نال کړي کجوري دومره زر غټې دي چې د کجورو د بار ټیم راتلو ټولو کجورو بار ونیو په یو کال کې ویم کړلې کجورو سوي ولې داري ونیولې بارداریم شولې زر غټې شوې سلمان فارسی راغی د الله پاک پیغمبر کجورو خدانی کړي دي ته راشنن داري لکړه نبی رسول الله سلام چې په باغ کې ګرځي تمام کجورو دانی نیولې په ټول باغ کې دوه بوټي داسې چې هغه دانې نه دي کړي هغه دانې نه دي کړي هغه بار نه دي نیولې نبی رسول الله پریشان شو چې دې ټول باغ د کجوري نیولې دي دوه ډکو پکې ولې دي نیولې عمر رضی الله تعالی په خندا شو دا الله پاک پیغمبر د دوه ډکو پکې ما کړلیو دا پکې ما کړلیو دا الله پاک پیغمبر دې ځکه کجوري نه دي کړي نبی رسول الله دا وباسه شابه خپل لاس مبارک په دوړ کې نور نار کړو او چې څنګه نه کړو هغه دوړ کوم بارونی وو هغه سونی وو بارونی وو سلمان فارسی رضی الله تعالی لاړه خپل مولا له سره دی راته ویل هغه می درل دار کړو او تا وی چې باغ را له او کړو چې کجوري وو کې بیا به آزادي راشه هغه دانیم نیولې دي مالک چې وکتل سلمان ته آزادي ته آزادي الله سلمان فارسی راغی د نبی رسول الله والسلام په خدمت کې لګیا شو خبره مې درته څه کوله د دین اسلام د پاره به تکلیف برداشت کړي مصیبت به برداشت کړي غمونه به برداشت کړي تهمتونه به برداشت کړي الله دا به هر څه برداشت کړي په خپل ذات باندې ورنه هر قسم رکاوټ به درته مخې ته راځي
هر قسم رکاوټ به ورته مخ ته درځي خلک په ستا په ذات باندې گزار کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوګر ویل او کنه ویل کوډګر ورته ویل او کنه ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوګر ویل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوډګر ویل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مجنون ویل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ساحر ویل دي شاعر ورته وایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورانو له طلاقونه ورکړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوراني دوخانونه راتاو کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاښونه مبارک شیطان کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی مبارک دوینو ډکی کړي دي شوی دي کدانې دي شوی عائشہ بیبي ته تاسو کوی د الله پاک پیغمبره پتا باندې کوم ورځ ډیره سخت راغلی ده یا عائشہ چې کله طائف ته لاړه مکنه د طائف خلکو په ګټو وشته مغه ورځ را باندې ډیره سخته وه را باندې ډیره سخته وه زه څوک یم او ته څوک یې ما به څوک معاف کړو تا به څوک معاف کړي ما تا ته به د دین په کار کې رکاوټ جوړېږي که نه جوړېږي ضرور به درته جوړېږي کله به دې په ذات باندې ګزار کېږي کله به په یو طرف گزار کېږي کله به در باندې بل طرف گزار کېږي برداشت پکای دا ډېر ګران کار دی قربان شم د احمد محبوب نه او ډېره اخره زمانه راوتې ده الله دې زموږ د دین اسلام حفاظت وکړي